بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي هو قائدنا ومرشدنا وزعيمنا فصلوات الله وسلامه عليه. ترحمت صلاة والسلام رشته د اسلام د اقتصادي نظام د مضمون د درسونو د تقدیم په لړ کې نن پنځم درس وړاندې کیږي په اسلام کې ملکیت او ډولونه. ملکیت د بشر فطري غریزه ده. د اسلام سپېڅلی دین وسط او متوازن نظام دی. د کاپیټالیستي او کمونیستي نظام په شان نه یوازې د فرد او نه یوازې د ټولنې ترڅنګ درېږي، بلکې د فرد او د ټولنې د حقوقو موازي ساتنه کوي. زموږ د دغه درس اهداف او مقاصد: د ملکیت پیژندنه، د شتمنیو ډولونه، د فردي ملکیت اهداف، د مال د څښتن حقونه، د فردي ملکیت د حقونو پولې، عام او اجتماعي ملکیت او د عامه ملکیت مقاصد او اهداف. تر ټولو د مخه د مال پیژندنه. په قرآن کریم کې مادي شتمنیو ته مال ویل شوی. مال ورته ځکه ویل کیږي چې د انسان زړه ورته میلان لري. دا چې د انسان بدن له مادي اشیاو جوړښت موندلی، نو د زړه د تمایل په بنسټ باندې مال بلل کیږي. ملکیت په عربي ژبه کې په یو شي قبضې، واک او تصرف ته وایي، او په اصطلاح کې یو شخص پورې د یو شي اختصاص ته ملکیت ویل کیږي چې په شرعي توګه یې په لاس راوړی، له اصولي او قانوني موانعو پرته له خپل ملکیت څخه اصالتا او نیابتا د استفادې حق ولري. البته د غرب نامتو قانونپوه اصلا ملکیت داسې راپېژني: ملکیت په یو شي د یو شخص د حقوقو د حق ثبوت دی چې په استعمال او تصرف کې د هیڅ قید و بند پابند نه وي. د ملکیت دغه تعریف په اسلام کې د ملکیت د تصور سره هر اړخیز بیلتون لري. غربي سیستم هغه کلی آزاد دی، د حرام او د حلالو هیڅ قیودات هلته شتون نه لري. له هرې لارې چارې نه چې مال ترلاسه کولی سي لاسته راوړی سي. په اسلام کې شتمنۍ چې دي لاندې ډولونه لري: د شکل له حیثه لکه نقدي شتمني او چلیدونکې روپۍ، عیني پانګه لکه اسباب، آلات و ماشینونه، د استعمال له حیثه ثابته پانګه، غیر منقوله جایداد لکه ځمکه، کورونه، تعمیرونه، ودانۍ، متداوله پانګه چې له یو لاس نه بل ته انتقالیږي لکه نقدې پیسې، منقوله جایداد، خام مواد، موټرې، الوتکې، بسونه، اورګاډي، مواشي او داسې نور. د جوړښت له حیثه مادي پانګه، پیسې، ځمکه، تعمیرونه، باغونه، او غیر مادي پانګه لکه نبوغ او استعداد او پوهه، لیاقت. د شخصیت له حیثه فردي شخصي شتمني او عامه اجتماعي شتمني. د فردي او شخصي شتمنۍ پیژندنه. شخصي شتمني هغه ده چې په ایجاد او کیفیت او په جوړښت کې د بشري قوت او کار دخل وي. کارګر باید د ملکیت حق ولري. او عامه شتمني هغه ده چې په هغې کې د بشري قوت او کار ونډه نه وي. د اسلام سپېڅلی دین فردي ملکیت ثابت کړی او له هر رنګ تیري او تجاوز څخه ساتنه کړي. ملکیت یې تنظیم کړی تر څو فقر ته د پای ټکی کېښودل سي. د فردي ملکیت اهداف: اول، عادلانه سیالي. د عادلانه سیالي او رقابت له لارې ټولو خلکو ته د اسوده ژوند شرایط برابرول. اسلام د ښه کار په لوري خلک هڅوي. روا سیالي د کار د ښه توب لامل ګرځي چې په نتیجه کې عامو خلکو ته د اسوده ژوند شرایط په لاس ورځي. روا سیالي احتکار له منځه وړي. لازمه ده چې دغه د اسلامي او شرعي معیارونو په بنسټ اسلام د مارکیټ له انحصار سره چې د محدودو شتمنو په واک کې په ټینګه مبارزه کوي. دغه کار په رسمیت نه پیژني. دغه کار د اقتصادي فعالیت د بربادۍ لامل ګرځي. د غرب نظام په مارکیټونو باندې ټیکهدار نظام دی. هلته یوازې سرمایهدار واکمني. دویم، د دولت نه مشغولتیا. په تولیدي کاروباري چارو کې د دولت نه مشغولتیا چې خلک د کولو وسه ولري، په دې توګه چې
د کمونیستي نظام په څیر بزګري، دوکانداري، ډریوري، کلینري او واړه کارونه هم په خپله ذمه واخلي. دا مناسب کار نه دی. د دولت ستر مسؤلیتونه د دین ښوونه او ساتنه، د حدودو اقامه، په نیکیو امر او د بدیو مخنیوی او د عدل ټینګول او د عدل قائمول، د هیواد د آبادولو پلان جوړول، داخلي امن او بیرونی دفاع، په همدې توګه په مادي او روحاني برخه کې د مملکت پرمختګ، د مملکت د سترو چارو رهبري او څارنه، په همدې توګه د لویو صنایعو په پښو درول، نړیواله سوداګري، صحت ته پاملرنه، د لویو پروژو رامنځته کول، د مملکت په شامل پلان نظر درلودل، د مال دریم چې دی د مال د مینې د غریزې اشباع. انسان له مال سره په فطري توګه مینه لري. دغه غریزه د فردي ملکیت له لارې پوره کیږي. اسلامي فقهاو د ملکیت د لاسته راوړلو شرعي لارې چارې بیان کړي دي. اوس په دې هغه باندې موږ بحث کوو چې د مال د څښتن حقونه څه دي. په دې کې به موږ هغه حقوق بیان کړو چې اسلامي شریعت د مال څښتن ته ورکړي دي. دغه حقوق څلورو برخو ته ویشل شوي. د استعمال او تصرف حق اول، د مال هر یو څښتن ته د شرعي حدودو په چوکاټ کې د استعمال حق حاصل دی. قرآن په دې ګواه دی چې په کائناتو کې دغه هر څه الله تعالی د انسان د خدمت او فایدې په خاطر پیدا کړي دي. انسان یې باید د دنیوي او اخروي کامیابۍ په خاطر په کار راولي. خپل منقول او غیر منقول ملکیت هم ترمیمولی او هم تبدیلولی شي. د شریعت په حدودو کې د ده په تصرفاتو هیڅ بندیز نشته، مګر کمونیستي نظام د انسان ارادې ته د پای ټکی ږدي. د برچې او زور په وسیله په انساني تصرفاتو پابندي لګوي. د کمونیستي او پانګوال اختلاف د ملکیت په کمیت کې ده، ځکه چې په کیفیت کې دواړه یو شان دي. په دواړو کې په زنا، شراب او لواطت او فحشا او بندیز نشته. اسلام له دواړو سره هم په کمیت او هم په کیفیت کې اختلاف لري. دریم چې دی د ګټې په خاطر د کاروبار حق. هر څوک حق لري کولی شي چې خپله منقوله او غیر منقوله شتمني په زراعتي، صنعتي، سوداګریز کاروبار کې د شریعت په چوکاټ کې په کار راولي. د شرعي کاروبار لاندې طریقې دي. دا چې خپله پانګه په خپله په کارونه، صنعت او تجارت کې په کار راولي. دویم دا چې خپل کاروبار له بل چا سره شریک کړي چې دې ته مشارکت وایي. او دریم دا چې خپله سرمایه په ګټه او تاوان بل چا ته وسپاري چې دې ته مضاربت وایي. او څلورم دا چې خپله پانګه په ټاکلې ګټه چا ته ورکړي لکه سود. دغه څلورم شکل حرام دی. د سود حرمت د ټول امت په اتفاق ثابت دی. په قرآن عظیم الشان کې ګڼ آیاتونه او نبوي حدیثونه او د نبوي حدیثو په هر یو کتاب کې د سود د حرمت په هکله نبوي مبارک فرمانونه او د اسلامي فقه په هر کتاب کې د سود د حرمت مباحث شتون لري. په قرآن کریم کې الله تعالی او رسول الله د سودخورو په خلاف د جګړې اعلان کړی. د دغه الهي فرمان مطلب دا دی چې که چېرته سودخواره د یو قوت او ځواک په توګه اوسي، اسلامي حکومت چې د الله او د رسول د نماینده حیثیت لري، دوی به د سودخورو د له منځه وړلو لپاره عسکري او مسلح اقدامات ترسره کوي او له پښو به یې غورځوي. بل چې دی، بل چاته د ملکیت د انتقال حق، دا د مالک حق دی. د مال هر څښتن کولی شي چې خپل ملکیت د عوض او په بلا عوضه توګه بل چاته انتقال کړي، لکه نغده پانګه، منقوله او غیر منقوله شتمني، بیه، هبه او وصیت. د دې پر عکس کرایه او عاریت د منافعو انتقال دی، نه اصل ملکیت. د ملکیت د بلا عوضه انتقال لپاره اسلام خلق هڅولی دي تر څو د بېوزلو لاسنیوی وکړي. لیکن دغه د مرګ د بستر په مهال ساقط کیږي. د میراث د قوانینو په بنسټ په دغه شتمنۍ ویشل کیږي. د هبې ډالۍ لپاره ضروري ده چې مقابل شخص قبول کړي. البته که چېرته یو څوک هیڅ خپلوان ونه لري، د حنفي فقهاو په نزد د ټول مال وصیت کولی شي. حقیقت دا ده چې د ملکیت د انتقال حق هغه څوک استعمالولی شي چې د شریعت په رڼا کې د اهلیت څښتن بېعقل، لیونی، پاگل او سفیه کمقل د خپل ملکیت د انتقال حق نه لري. بل د ملکیت د تحفظ حق. د مال هر یو څښتن ته د بل چا د تیری او تجاوز څخه د خپل مال د ساتنې حق په برخه ده.
د ملکیت حق به هلته حقیقي اغیزه وکړي چې څښتنه د بل چا د مداخلې څخه ازادي ولري د خپل مال د ساتنې او حفاظت لپاره هغه خپل ځان هم قربانولی شي او د شهادت مقام ته رسیږي. د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د خپل مال د حفاظت په وړاندې ووژل شي هغه شهید دی. په همدې توګه اسلام د غلو د اړمارانو د لاسونو په خود غوڅولو حکم کړی دی. همدارنګه خپل مال هم ذخیره کولی هم سي او بل چاته یې ورکولی هم سي. ځینې خلک د نغدې پانګې جمع کول او ساتل د اسلام د لارښوونو خلاف بولي. دا په هغه صورت کې چې د بخل په بنسټ وي، البته د خپلو راتلونکو ضرورياتو د پوره کولو او د نورو ښو اهدافو په خاطر د مال په ساتلو ذخیره کولو کې څه باک شتون نه لري. بل بحث موږ وړاندې کوو د فردي ملکیت د حقوقو پولې. د شتمنۍ د تصرف استعمال لپاره چې اسلامي شریعت کومې پولې او حدود ټاکلي دي هغه دا دي: د شتمنۍ د بربادولو بندیز. اول، د ملکیت د اسلامي تصور لومړی غوښتنه همدا ده چې فرد ته د خپل ملکیت د ضایع کولو واک ورنکړی شي. دا ځکه چې ملکیت د حقیقي مالک امانت ده. امین د امانت د بربادولو حق نه لري. بیا انسان ته د ملکیت د حق د ورکولو اصلي سبب دا دی چې د ژوند د اهدافو د حصول لپاره وسیله جوړه کړي. د مال بربادول د دغه هدف سره ټکر لري. په همدې توګه الله تعالی انسان ته دغه حق نه ده په برخه کړی چې مال له منځه ویسي او مال برباد کړي. قرآن د مال بربادول د فساد په حیث معرفي کوي. هلته چې فرمایي الله تعالی په خپل عظیم الشان کلام کې دې مرتبه ته داسې اشاره کوي: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورسي نو په ځمکه کې هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره چې فساد خپور کړي، کښتونه لوټ کړي او انساني ضرورت له منځه یوسي، په داسې حال کې چې الله هېڅکله فساد نه خوښوي. په یو نبوي فرمان کې هم د مال د ضایع کولو منع راغلی ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی ستاسو لپاره درې شیان بد ګڼي: بې ځایه بحثونه، د مال ضایع کول او له خلکو نه زیاتې غوښتنې کول. د دغه روایت په زاویه کې زموږ محدثین داسې وایي: خپل مال په غیر شرعي لارو لګول او بې ځایه بربادول د مال ضایع کول دي. د الهي لارښوونو په رڼا کې مال د انساني ژوندانه د بقا مرستیال دی. له دښمن سره د جګړې په حالت کې هم اسلام تر وسې پورې د مال له بربادولو منع فرمایلی ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې شام ته د یزید بن ابي سفیان ته مشرتابه لاندې کومې لښکرې لېږلې وې، هغې ته یې د لارښوونې په ترڅ کې داسې فرمایلي وو: زه درته 10 وصیتونه کوم. ښځینه، ماشومان، بوډاګان به نه وژنئ. میوه لرونکي ونې به نه غوڅوئ. د غذایي ضرورتونو څخه پرته به ګډې اوښان نه ذبحه کوئ. د شاتو مچۍ به نه سوځئ او نه به یې د ځالې د خپرولو کوښښ کوئ. په خیانت به لاس نه پورې کوئ. نه به د بزدلۍ او ډار څخه کار اخلي. البته د جګړې په حالت کې دښمن ته ماتې ورکول د مال له ضایع کولو پرته ممکن دی. نو جواز شتون لري، مګر په اسلام کې د مال د بربادولو بندیز یو ثابت او منل شوی اصل دی. د مال بربادول د لویدیځ قانون له نظره د غرب قانون په دې حق لوایي خپل منقوله او غیر منقوله شتمني د مطلق ملکیت له مخې د ضایع کولو حق خپل څښتن ته په برخه ده، په دې شرط چې بل چاته پرې بله اغېزه ونه رسېږي. داسې معلومیږي چې دغه بحث عبث څه ده چې څوک د ماغي رنځور نه وي، هېڅکله په دې کار لاس نه پورې کوي. واقعیت دا ده چې د لویدیځ په پانګواله نظام کې د کرنیزو صنعتي محصولاتو بربادول کومه د اریانتیا خبره نه ده، ځکه هلته د عرضې او د تقاضا د تعادل د رامنځته کولو په خاطر اجناس له منځه وړل کېږي. ځینې اجناس چې په ځان سره خرابېږي لوی شتمنۍ په له منځه وړلو لاس پورې کوي. د 1911 کال نه تر 1940 کال پورې برازیل 20 لکه ټنه قهوه په سند لا وکړه. په 1912 میلادي کال جاپان 20 لکه او 20,000 پاڼې وسوځولې، ځکه عرضه ډېره وه. له تقاضا سره د عرضې د سمون په خاطر په دې کار لاس پورې کړل. بل چې دی په ناروا لارو کې د مال د لګولو بندیز.
د مال لګښت به په غیر شرعي مصارفو کې دی لکه زنا، قمار، شراب، د ټوپکو او راکټونو بې ځایه ډزې، د رقص او نڅا محفلونو جوړول او داسې نور. قرآن عظیم الشان دغه مطلب ته د اشارې په ترڅ کې داسې فرمایي: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله تعالی فرمایي چې خپلوانو ته خپل حق ورکا او مسکین ته او مسافر ته هم حق ورکا او په بزر لاس مه پورې کوه. بېشکه مبذرین د شیطان ورونه دي او شیطان د خپل رب په وړاندې ناشکره و. بل په اسراف بندیز په قرآن کریم کې اسراف جامع او هر اړخیزه اصطلاح ده. په روا لارو چارو کې د زینت او ښکلا په خاطر د زیات مال لګول اسراف دی. د ضرورت نه پرته د مال زیات استعمال د بیلابیلو مقاصد په خاطر لکه شهرت او د شتمنۍ د اظهار غیر شرعي احساسات. په دې اساس اسراف د ضرورتو د بشپړتیا د حد اخوا اندازې ته ویل کیږي. قرآن اسراف ته د اشارې په طرز کې داسې فرمایي: وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. او تاسې خورئ او څښئ او په اسراف لاس مه پورې کوئ، بېشکه چې الله پاک اسراف کوونکي نه خوښوي. عمر فاروق رضی الله عنه خپلو والیانو او دولتي مسؤلینو ته لیکلي وو چې لوړ او دنګ تعمیرونه مه جوړوئ، دا ځکه چې دغه د بدترینې زمانې او وخت نښه ده. آیا دا معقول کار ده چې د ټولنې یوه خاصه طبقه دې د آرام او عیش سامان ځان ته برابروي او نور خلک دې یو مړۍ ډوډۍ نه مینده کوي؟ له مهمترینو ضرورتو نه پرته په نورو لارو چارو کې د مال مصرفول مناسب کار نه بریښي او دې ته بذر وایي. بل په عیاشي او مزو چړچو بندیز. په عیاشي مزو چړچو کې مبالغه او له حد نه تیری، ناسم کار او ځان ساتلو څخه ضروري دي. له معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت دی رسول الله چې یمن ته د لېږلو په مهال ورته سپارښتنه کړې وه هغه دا وه. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې ایاک والتنعم فان عباد الله لیسوا بالمتنعمین. معاذه د مزو چړچو څخه ځان ساته ځکه چې د الله بندگان حیاشان دي. په همدې توګه عمر فاروق رضی الله عنه عتبه بن ابي فرقه ته ویلي وو د مزو چړچو د مشرکانو په څېر د جامو او د وریښمینو لباسونو د اغوستلو څخه ځان وساته. یو شخص په سوونو خادمان موټرې بنګلې لري او د ښکلا په سامان په لکونو روپۍ لګوي. اوس پوښتنه دا ده چې داسې خلکو په خلاف څنګه قانوني چلند پکار ده؟ ځواب دا ده چې د هېواد داخل ته د عیاشي په سامان بندیز ولګول سي او په همدې توګه د دغسې اشخاصو په تصرفاتو د سانسور ولګول سي. د اسلامي حکومت مسؤلیت ده چې په داسې وګړو د حجر قانون تطبیق کاندي. بل چاته د زیان رسولو بندیز. د فردي ملکیت استعمال په داسې ډول روا نه ده چې نور افراد او یا یې ټولنې ته زیان ورسیږي. بل چاته زیان رسول ظلم او تیری ګڼل کېږي. قرآن د ظلم او تیری په کلکه غندنه کوي. الله تعالی فرمایي انه لا يفلح الظالمون. یقینا حق هم دا ده چې ظالمان هیڅ کله فلاح او بری ته نه رسیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په اسلام کې بل چاته زیان رسول روا نه دي. په همدې توګه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله فرمایلی دي هغه څوک د الله تعالی په لعنت اخته ده چې مؤمن مسلمان ته زیان رسوي او یا په خلاف په دسیسو لاس پورې کوي. د ضرر رسولو ګڼ مثالونه زموږ فقهاو بیان کړي دي. د مثال په توګه په خپل کور کې د پخ ژرندې او بټۍ لګول، په بازارونو کې د ریکشو ګاډو هجوم، دنګ او لوړ تعمیرونه جوړول او همدارنګه د ګاونډي د کور په لور کړکۍ پرېښودل او داسې نور په دې کې شامل دي. په دې هکله باید د هېواد قانوني جوړونکي ادارې تصمیم ونیسي او د دغو مسایلو په هکله قانون گذاری وکړي. په ځینو املاکو د تصرف حدود په فردي ملکیت کې هغه څاروي هم شامل دي چې کار کوي لکه غوایي، اس، خر، کچر، اوښ او داسې نور. له دغو شیانو څخه د وسې سره سم کار اخیستل پکار دي. له هغې څخه د وسې نه زیات کار اخیستل جایز نه دي. همدارنګه خواړه اوبه ورکول یې حق ګڼل کېږي. په یو روایت کې راغلی دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو اوښ تېرېدلی شو چې خپله خېټه یې په ځمکه
لګولې وه. نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل د الله تعالی څخه د دغو څارویو په باره کې وویرېږئ تر څو چې د سورلۍ وړتیا ولري پرې سورېږئ او په ښه حالت کې ورته خواړه برابروئ. اوس په دې باندې بحث کوو چې د ملکیت د ګټور کاروبار حدود او پولې. په اسلام کې د پانګې د ګټور استعمال لپاره هم څه حدود دي. په هغې کې تر ټولو زیات څرګند حدود بل چاته زیان رسول او د بل چا بې ځایه استعمال د هغه د حقوقونو او کار څخه ګټه پورته کول دي. دغه دومره پراخه موضوع ده چې د تفصیلي مطالعې لپاره یو مستقل کتاب ته اړتیا لیدل کېږي. لیکن زه به ورته په لنډه توګه اشاره وکړم. په کاروبار کې د منفي اخلاقي حرکتونو په وسیله د ګټې لاسته راوړل لکه دوکه او فریب، مبالغه امیزه اشتهارات، ټیټ مال په لوړ معیار معرفي کول، په ټولو پیمانه کې له ناسم معیار څخه کار اخیستل، تاریخ تیري خوراکي توکي او دواګانې خرڅول، قیمتي ته د شیانو په ذخیره کولو لاس پورې کول، په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د جبر او زور څخه کار اخیستل، د خرڅونکي لخوا اخیستونکي د خپل مال عیب نه په ګوته کول، د اخیستونکي د زیاتې اړتیا او د اضطراري کیفیت څخه کار نه ګټه نه پورته کول، په بشپړ بازار او مملکت د څو تنو ولکه ټینګول او د خلکو په ژوند لوبې کول. غوره بیلګه یې اوس مهال موافعې کړي دي چې د دولتونو زور هم پرې نه رسېږي. بل د ملکیت د انتقال حدود. بل چاته د خپل ملکیت په انتقال کې هم اسلامي شریعت ځینې حدود ټاکلي دي چې هغې ته شفا وایي. ستا د ملکیت د غیر منقوله جایداد په اخیستلو کې ستا ګاونډی زیات مستحق دی. د هغې له اجازې پرته دغه عقد قانونا نه نافذېږي. په همدې توګه د وصیت په صورت کې د مال په دریمه برخه کې نفاذ صورت مومي. دوه نورې برخې د وارثانو مال ده، په هغې کې وصیت نه جاري کېږي. بل د پانګې د ذخیره کولو او ساتلو حدود. د شتمنۍ هر څښتن کولی شي د خپلې کورنۍ د راتلونکي وخت د اړتیاو او د خپلو وارثانو لپاره د مال په ذخیره کولو باندې لاس پورې کړي، لیکن دغه حق باید د اعتدال له ساحې څخه تجاوز ونه کړي. اسلام هیڅ چاته دغه حق نه ده ورکړی چې خپله پانګه بې ځایه ذخیره کړي او له چلند څخه یې وغورځوي، د خپل ځان او د ټولنې د اړتیاو د پوره کولو نه تېښته وکړي. په اسلام کې بخل له اسراف څخه کم نه ده. د قرآن د مطالعې څخه څرګندېږي چې دغه رنځ ډېرې ژورې ریښې لري، په ټولنې ډېرې ناوړه اغېزې پرې باسي. څنګه چې اسراف او تبذیر بېځایه د مال د لګښت څخه عبارت ده، په همدې ډول بخل په خپل ځای او په خپل وخت د مال نه خرڅ کولو نوم دی. په قرآن او نبوي حدیثو کې د بخل ډېره زیاته غندره شوې ده. لنډه دا چې د مال څښتن ته د خپل مال او دارایي د ذخیره کولو حق په برخه ده. په شریعت کې د ذخیره کولو معنا او مفهوم دا نه ده چې حقدارانو ته خپل حق ورنکړی شي. د بخل او ذخیره کولو مفهوم دا ده چې له ضرورته پرته ټولنه له الهي نعمتونو څخه بې برخې کړی شي. په اخره کې موږ عام ملکیت راپېژنو. عام ملکیت له هغه ملکیت نه عبارت ده چې منافع د اسلامي دولت ټولو اوسېدونکو پورې اړیکه ونیسي. د هېواد چارواکي به د امانت په ډول ساتنه کوي، په عام او شرعي معتبرو مصلحتونو کې به مصرفوي. اهداف یې د عام ملکیت څخه اسلامي شریعت پراخ هدفونه لري او مقصد د عامو ګټو لحاظ ساتل دي چې ځینې دا دي: د خلکو د ضرورتو پوره کول او په عامو مسلمانانو پراختیا، د حکومتي لګښتونو پوره کېدل لکه امن، دفاع، صحت، ښوونه او روزنه او خدمات، مواصلات، دولتي مامورینو ته معاشونه او مادي پرمختګ. په بېوزلو پراختیا دا چې د ټولنې ټول وګړي جسماني صلاحیتونه کې یو شان نه دي. ځینې په طبیعي شکل معیوب، ګوډ، شل او شوټ وي، ځینې اوږدو جګړو شل کړي وي. لکه که د زکات او نفلي صدقاتو له لارې د دې ستونزې حل نسي، نو ټولنه به په طبقاتي نظام تبدیله او د تباهۍ په کنده کې به وغورځول شي. ځینې خلک به له مړښته چوي او ځینې نور به له مړښته له ولږې مري. د ځمکې د ابادۍ په عامو محصولاتو کې د دولت او ولس ترمنځ مرسته په دې توګه چې بیت المال خالي، نو شاړې دښتې به څنګه آبادې شي، کانالونه او بندونه به څنګه اعمار او کانونه به څنګه رابرسېره شي.
په همدې توګه اقتصادي فعالیتونه به څنګه د پرمختګ په حال کې سي، تیل به څنګه استخراج شي او د طبیعي زیرمو څخه به څنګه استفاده صورت ومومي. دا زموږ بشپړ د درس تفصیل و. په پای کې د درس لنډیز وړاندې کوو. ملکیت د بشر فطري غریزه ده. د اسلام سپېڅلی دین متوازن نظام دی، نه د فرد او نه د ټولنې ترڅنګ درېږي، بلکې دواړه موازي په مخ بیایي. ملکیت په عربي ژبه کې قبضې او واک او تصرف ته وایي چې په شرعي توګه یې ترلاسه کړی، له اصولي قانوني موانعو پرته یې اصالتا او نیابتا د استفادې حق ولري. مګر د لویدیځ قانون په اعتبار باندې د یو شخص د حق ثبوت ته وایي چې په لاسته راوړلو او استعمال کې هیڅ رنګه قیودات نه وي. په اسلام کې شتمني فردي او اجتماعي ده. د فردي شتمنۍ هدف عادلانه سیالي او رقابت. په تولیدي چارو کې د دولت نه مشغولتیا، دا ځکه چې دولت ستر مسؤلیتونه لري لکه ښوونه، روزنه، د حدودو اقامه، په نیکیو امر، د بد چارو مخنیوی، عدل، دفاع، امنیت، صحت، بیروني سیاست، تجارت او صنعت. دریم د مال د مینې د غریزې اشباع، او څلورم د مال د څښتن حقونه، د استعمال او تصرف حق، د ګټې په خاطر د کاروبار حق، بل چاته د ملکیت د انتقال حق، د ملکیت د تحفظ حق، د فردي ملکیت د حقونو پولې، د شتمنۍ د بربادولو بندیز، په ناروا لارو کې د مال د لګولو بندیز، په اسراف بندیز، په عیاشۍ مزو چارچوب بندیز، بل چاته د زیان رسولو بندیز، په زیرو املاکو د تصرف حدود، د ملکیت د ګټور کاروبار حدود، د ملکیت د انتقال حدود، د پانګې د ذخیره کولو ساتلو حدود. نو عامه ملکیت چې منافع د دولت ټولو استوګنو ته شمول پیدا کړي. د عامه ملکیت هدفونه د خلکو د ضرورتو پوره کول، د حکومتي لګښتونو پوره کېدل، په بېوزلو پراختیا، د ځمکې د آبادۍ په برخه کې ونډه اخیستل. په اخره کې پوښتنې مطرح کوو. په اسلام او غربي مفکوره کې ملکیت څه ته وایي؟ د ملکیت پیژندنه په اسلام او د غربي پوهانو له نظره د فردي شتمنۍ اهداف کوم دي؟ د دولت لوی مسؤلیتونه کوم شیان دي؟ د مال د څښتن حقوق کوم دي؟ او اجتماعي ملکیت څه ته وایي؟ او د اجتماعي ملکیت اهداف او مقاصد کوم دي؟ په همدې اکتفا کوو. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.